د 7 کالونو په قدر هغه څوک ښه پوهیږي چې دی د طب محصل وي، یعنې دی طب ووایي، دی د 7 کالونو په قدر بیا پوهیږي، او د 2 کالونو په قدر هغه څوک پوهیږي چې دی سرباز یا عسکر وي. د 1 میاشتې په قدر بیا هغه څوک ښه پوهیږي چې دا د روژې مبارکه میاشت روژه نیولې وي، او د 1 ورځې په قدر بیا هغه څوک ښه پوهیږي چې دی په زندان کې بې ګناه زنداني شوی وي، او د 1 شېبې یا د 1 لحظې قدر بیا هغو چاته ور معلومیږي چې دی تر تکه تورو خاورو لاندې وي، هغې ته بیا د ژوند قدر ور معلومیږي. دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې راځئ د یو د بل سره مینه وکړو، راځئ د دغو ثانیو چې همدا اوس تېرېږي د دې قدر وکړو، یو بل ته پکې مینه ورکړو. ګورئ د روژې مبارکې میاشتې بهترینې ورځې دي، راځئ په همدغو میاشت کې یو بل ته بخشش وکړو، د یو د بل سره مینه وکړو، دا کینې او کدورتونه د یو د بل نه لرې کړو، د ځان لپاره دعا وکړو، د مور او پلار لپاره دعا وکړو، بالاخره د دې غمځپلې او دردېدلې افغانستان لپاره دعا وکړو، او هره ثانیه یې په مینه او خوشحالۍ تېره کړو. السلام علیکم.